له نظر، له جادو، له سحر او له هر څه نه د بچ کېدو لپاره هر سهار او هر ماښام له لمانځه وروسته لومړی الحمدلله وایي، د الله تعالی اسماء الحسنا یادوي، ورپسې درود شریف، له هغې وروسته د سورة بقرې لومړي آیتونه الف لام میم د اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون پورې، له دې وروسته آیت الکرسی لولئ، ورپسې د بقرې سورت ورستی آیتونه لا یکلف الله نفسا الا وسعها تر اخره پورې. کله چې مو دا خلاص کړل درې وارې قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله ویده کېده دغه درې سورتونه قل هو الله احد او معوذتین به درې وارې ویل، په لاسونو به کول او په ټول جسد باندې به لاس تیراو. دا مو له هر شر له هر ضرر نه بچ کوي. کله چې تاسو آیت الکرسی وایي د شپې به تاسو ته ملائکه مقرب شي چې تاسو ساتنه وکړي، هر شر او ضرر او مشکلات بدن ان شاء الله دفع کوي. مسنونه دعاګانې راغلي دي چې تاسو پرې د ځان وقایه کولای شئ. یو ایدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، درې واري ساره مخمو همیشه وایي. بل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، درې واري اعوذ بكلمات الله التامه ومن كل شيطان هامه ومن كل عين لامه، یعنی له هر ضرر رسونکو سترګو نه تاسو الله تعالی ته پناه وړئ. نور غنې دعاګانې هم شته چې تاسو پرې ځان ساتنه کولای شئ. الله تعالی باندې توکل کوئ، هیڅ شی تاسو ته ضرر نشي رسولی. دنیاي اسباب، درمل او هر څه ورسره کاروئ. که غواړئ له دغه ویډیو او زما له نورو ویډیوګانو نه ستاسو ملګري، کورنۍ او ټول مسلمانان ګټه واخلي، لطفا دا ویډیو له خپل ملګرو سره شریک کړئ. د دې لپاره چې زموږ د دعوت کاروان لا پراخ شي، د مهرباني لمخې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ورسره فیسبوک باندې ته ورشئ، لایک کړئ او له دوستانو سره شریک کړئ. په انستګرام او ټیک ټاک کې هم درته لاندې ویډیوګانې ګدم. راځئ دا کاروان تر میلیونونو کسانو ورسو، تاسو به هم په ثواب کې شامل شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.